مثبت ژوند د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. لیکوال ډاکټر نورمن وینسنت فیل، ژباړن میراحمد یاد، خپرندوی دانش خپرندویه ټولنه، ویاند ادم خان نبیل. لومړی څپرکی. مثبت فکر تل ګټې لري. هغه ورځ مې نه هېرېږي چې یو تاریخي کشف مې پکې وکړ. دا کشف هر چا سره مرسته کولی شي او زه یې دلته درسره شیر کوم. هغه ورځ هم د نورو ورځو په څېر پیل شوه. 9 بجې مو بن ارسون استاد سره 2یم ساعت اقتصاد لار. د تل په څېر سیم ته لاړم. ما ویل چې ومې نه ګوري، په دې خاطر وروستنۍ لیکه کې کېناستم. پوهېږئ، زه سخت شرمېدم. زما په حال او ستونزو هغوی پوهېږي چې شرمېدونکی دی. ځان ته مې په منفي نظر لیدل او د دې نظر له مخې مې پر ځان باور بیخي لږ و. هرې ستونزې ته مې همدا غبرګون درلود چې نشم یې کولی، لکه ټول عمر چې په خاپوړو ګرځېدلی یم، تر دې چې یو ورځ مې یو شی کشف کړ او زما ژوند یې رابدل کړ. سخت وارخطا وم، خو بیا هم راته استاد ویل چې درس تشریح کړه. ما تل هر څه سخت نیول او ډېره مطالعه مې کوله، خو د خلکو مخکې رانه خبرې نه کېدې. خبرو ته مې چې ودرېدم پښې مې رپېدې. بېرته چې کېناستم یو خو په دې پوه شوم چې درس مې سم نه و تشریح کړی او بل مې د ځان په اړه فکرونه هم خراب کړي وو. درس چې ختم شو استاد راته وویل ته لږ تم شه، یوه خبره درسره کوم. زما پښې هماغسې رپېدې. په نزلو ناست وم. ټول خلک له صنفه ووتل. ما استاد نه پوښتنه وکړه ما سره مو کار و استاده؟ هو، ته راشه دلته ماته نږدې مخامخ کېنه. استاد راته کتل او نظر یې زما په زړه ښکته کېده. چوپتیا خپره وه. بیا یې وپوښتلم ته څه ستونزه لرې؟ ته تکړه زده کوونکی یې، ښې نمرې اخیستی شي، خو د خبرو چې درته ووایم ساک درنه سیلی یوسي، ورو ورو لګیا یې تک سور شي. ولې؟ ما غلی وویل نه پوهېږم استاده، ځان لکه چې راته کم ښکاري. غواړم چې نر غوندې پرې برلاسی شي. زه هم غواړم چې دا حالت ختم کړم، خو نه پوهېږم چې څنګه یې ختم کړم. استاد په ډېرې خاکسارۍ وویل نورما، ته دا ستونزه حل کولی شي. ما هم یوه ستونزه لرله او حل مې کړه. په حیرانۍ مې وپوښت ته هم ما غوندې وې؟ خود نو زه خو تر باندې پوه شوم. نو ته خپله ستونزه څنګه حل کړه استاده؟ د هغه ځواب مې بدن کې د مثبت فکر د بنسټ ډبره کېښوده. ومې ویل بس له خدایه مې مرسته وغوښته او په دې باور وم چې مرسته به راسره کوي. هغه مې هم دعا قبوله کړه. یوه شېبه ټولګي کې چوپتیا خپره وه. بیا استاد وویل ته هم همداسې وکړه، ځان باور او په خدای ایمان مه هېروه. دې سره استاد پاڅېده، ما ته یې لاس راکړ او په خپلو پاڼو ټولولو بوخت شو. له زینو لاندې راښکته شوم، لکه الوزم چې زر د پوهنتون له ودانۍ راووتم. څو قدمه مې واخیستل، ودرېدم. یوه دعا مې وکړه او هغه دعا مې نن 80 کاله وروسته هم په یاد ده. خدایه، ته نیشه سړی په صد کوې، ته غل ته هدایت کولی شي او امانتداره انسان ترې سازولی شي، نو ما غوندې ګډوډ انسان هم خپل عادي حالت ته راستوی شي. یا الله ته مې مل شي، آمین. همدې وخت کې مې عجیبه آرامتیا احساس کړه. یوې معجزې ته مې په تم شوم او معجزه وشوه، خو وخت ورته پکار و. څو ورځې وروسته یو بل استاد خپل دفتر ته ور وغوښتلم او یو کتاب یې راکړ. د کتاب نوم و د رالف والد ارسمن ویناوې. راته یې وویل دا ولوله، د سم فکر په اړه به ترې ډېر څه زده کړې. بله ورځ یو بل استاد د مارکوس اورلیون
میډیشن کتاب راکړ او په رښتیا مې ترې ډېر څه زده کړل. زه تل د هغو دو استادانو منندوی یم چې هڅه یې وکړه ما ښه بهترین کړي. ما به ډېره هڅه کوله او داسې انسانان دا وړتیا لري چې د خپل زیار ثمره وویني. خو زه په خپلو فکرونو کې ناکام وم او همدا فکرونه د انسان ژوند بدلوي. نو ځکه خو ډېره هڅه هم دا نشي کولی چې د ذهني ناکامۍ پروسه خنثی کړي. د دغو دو استادانو په مرسته مې دا موقع پیدا کړه چې د فکري نظام له ګټو برخمن شم او په مرسته یې د خپلې کمتري او بې کفایتي ستونزې حل کړم. ما له دې لارې د ډاډ او هوساینې یو احساس موندلی و. دې احساس دومره خوند راکاوه ما ویل له نورو خلکو سره هم پرې وغږېږم چې د هغوی هم له ستونزو او کړاوونو خلاص شي. د دې قاعدې بنسټ مثبت فکر دی. دا اصول او قوانین مې چې عملي کړل په دې پوه شوم چې د یو عادي او متوسط انسان په توګه زما ژوند له دې حالته ډېر ښه کېدی شي. د نننیو پیشنتیاو ازادېدل دومره خوندور و چې ما ویل دا ټول عادي انسانان پرې پوه شي او فوق العاده خلک شي. خو په مثبت فکر کې مې د ژوند یو بل قانون وموند او له دې پرته د مثبت فکر رامنځته کېدل ناشوني و. دا شی مثبت باور و. فکر د توغندي ډډ بدنه بللی شو او باور بیا هغه انرژي او محرک دی چې دا توغندی تر ستورو رسوي. انساني فکر ډیر عجیب او پیچلی دی. کوم خلک چې له ماشومتوبه په ځان باور لري او ثابت خلک وي ځان سره لږ په جنگ اوړي. په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي وروسته هم بریالی وي. کارونه ښه ترسره کوي. خو نور بیا ډیر په لاره برابر نه وي او سره له دې چې وړتیاوې لري بیا هم خفه وي. ځینې نور بیا له ورانۍ او ذهني پلوه ښه په لاره دي خو ثبات نه لري او له طبیعي وړتیاو سره بیا هم پرله پسې فرصتونه له لاسه ورکوي. ځینې نور بیا د ستاینې وړ ځانګړتیاوې لري خو داسې نه برېښي چې خپلو ژورو پرېکړو لپاره دې ښه ظرفیت او موخې ولري. خو ولې یو کس بریالی او بل ناکام شي؟ ولې یو کس خپلو موخو ته ورسیږي او بل ناهیلی شي؟ فکر کوم د دې پوښتنې ځواب لرم. زه به درته د بیلګې په توګه د یو کس یادونه وکړم چې کلونه مخکې یې پیژنم. څه وخت مخکې اوهایو کې کولمبوس وینا لپاره تللی وم. دا سړی رایاد شو. د یو ښایسته واړه کلي کې په یو ځایي بانک کې کار کاوه او خلکو ورته درناوی درلود. تر دې چې د شیکاګو له یو ښایسته نجلۍ سره یې واده وکړ او دواړه په ټولنیزو غونډو کې د اوربل ګلان شول. بلې مېرمنې سره یې د عبادت تر حده مینه کوله او څه به یې چې غوښتل ورکول به یې. ښځې هم ظاهراً داسې فکر کاوه چې د میړه مقام یې تر ظاهري حالته ډېر لوړ دی او په همدې خاطر په ګرانو قیمتي سفرونو تلل. یوه شپه بانک کې یوازې لګیا دی کار کوي چې یو فکر ورته پیدا شو. د څه پیسې پور اخیستی شوې. د بانک د بررسي کس تر بلې میاشتې نه راته او د تا دا ښه موقع وه چې ډېرې پیسې یې اخیستې وې. خو دا چې امانتداره انسان و له دې کاره تیر شو. توماس کارلایل نامتو انګلیس ویلي افکار د اعمالو لرونه دي. دا قوي حقیقت دی. بله شپه هم بانک کې یوازې لګیا و. دا فکر بیا ورغی خو دا ځل یې ورسره مقاومت لږ او بالاخره یې دا فکر ومانه. خو د بانک د بررسي مسؤل بدل شو او پر ځای یې نوی کس راغی. د پور قضیه کشف شوه او د اوهیو د زندان تنبیه هغه انسان ته خلاصې شوې چې بد فکر یې کړی و. کلونه وروسته د هغه بانک د کارکوونکو لور نیویارک کې زما دفتر ته راغله. ویې ویل
زه تل د پلار تیروتنې ځورول یم، خو زه یې درناوی کوم او په ما ګران دی. یوازې په دې پوهېدل غواړم چې زما پلار ضعیفه سړی و، بد سړی و. تاسې خو یې پیژنئ، ما ته یې ووایه. ما ورته وویل نه، هغه نه بد و او نه ضعیف و، ځیرک سړی و، خو بس فکر کې یې ستونزه وه. هغې جنۍ ته مې دلاسا ورکړه. زه په دې خوښ یم چې پلار یې د ټولنې پور پرې کړ او دواړه سره بیرته یو ځای شول. ما چې ورته د فکر ستونزه ویلې وه، موخه مې ترې منفي فکر و. هغه یوازې د خپلې میرمنې فکر کاوه. فکر لرلی څنګه چې و هغسې به یې